کله چې خلکو عیسی د دریاب په بله غاړه پیدا کړ نو ورته ویل استاذه ته کله دلته راورسېدلې؟ عیسی ځواب ورکړ په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې تاسو د دې دپاره ما نه لټوئ چې زما معجزې مو لیدلې دي، بلکې د هغه ډوډۍ په خاطر چې مو خوړله او ماړه شوئ. د فاني خوړو دپاره خواري مه کوئ، بلکې د هغو خوړو دپاره خواري وکړئ چې د تلپاتې ژوندون پورې پاتې کیږي، یعنی هغه خواړه چې د انسان زوی به تاسو ته درکوي. ځکه چې پلار خدای هغه ته اختیار ورکړی دی چې داسې وکړي. بیا خلکو پوښتنه وکړه موږ څه وکړو ترڅو هغه کارونه چې خدای زموږ نه غواړي سرته ورسوو. عیسی په ځواب کې ویل کوم کار چې خدای ستاسو څخه غواړي هغه دا دی چې په هغه چا باندې ایمان راوړئ چې هغه رالیږلی دی. نو هغوی وویل ته موږ ته کومه نښه ښکاره کوي چې موږ یې ووینو او ایمان در باندې راوړو؟ ته به څه کار وکړې؟ زموږ نیکونو په دښته کې من وخوړ او لکه څنګه چې د خدای په کلام کې لیکل شوي دي هغه د اسمان نه هغوی ته ډوډۍ ورکړه چې ویې خوري. عیسی هغوی ته وویل په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې دا موسی نه و چې تاسو ته د اسمان نه ډوډۍ درکړله، بلکې زما پلار درکوله او اوس هغه تاسو ته د اسمان څخه رښتینې ډوډۍ درکوي. ځکه کومه ډوډۍ چې خدای درکوي هغه د اسمان څخه رانازلیږي او نړۍ ته ژوندون ورکوي. هغوی وویل ښاغلیه موږ ته تل دغه ډوډۍ راکوه. عیسی هغوی ته وویل زه هغه ډوډۍ یم چې ژوندون ورکوي. څوک چې ما ته راځي هغه به هېڅکله نه وږی کیږي او څوک چې په ما باندې ایمان راوړي هغه به هېڅکله نه تږی کیږي. خو لکه څنګه چې ما وویل چې سره له دې چې تاسو زه لیدلی یم خو بیا هم په ما باندې ایمان نه راوړئ. کوم خلک چې زما پلار یې ما ته راکوي هغوی به ما ته راځي او څوک چې ما ته راځي زه به هغه هېڅکله ونه شړم. ځکه چې زه د اسمان نه د دې دپاره نه یم راښکته شوی چې خپله رضا پوره کړم، بلکې د دې دپاره چې د هغه چا رضا پوره کړم چې زه یې رالیږلی یم. او چا چې زه رالیږلی یم د هغه رضا دا ده چې ټول خلک چې هغه ما ته راکړي دي یو یې هم له لاسه ورنه کړم، بلکې د آخرت په ورځ هغوی را ژوندي کړم. ځکه چې زما د پلار رضا دا ده چې هر څوک چې ما د هغه د زوی په توګه وپېژني او په ما باندې ایمان راوړي هغه به د تلپاتې ژوندون خاوند شي او زه به هغه د آخرت په ورځ را ژوندی کړم. په دې باندې خلکو په خپلو کې سره شکایت وکړ، ځکه چې هغه وویل زه هغه ډوډۍ یم چې د اسمان نه نازل شوې ده. نو هغوی وویل آیا دا سړی د یوسف زوی عیسی نه دی چې موږ یې مور او پلار پیژنو؟ نو بیا هغه څنګه وایي چې زه د اسمانه راښکته شوی یم؟ عیسی ځواب ورکړ په خپل منځ کې سره شکایت مه کوئ. هېڅوک نشي کولی چې ما ته راشي تر څو هغه پلار چې زه یې رالیږلی یم هغه ما ته رانولي او زه به هغه د آخرت په ورځ را ژوندی کړم. د پیغمبرانو په کتابونو کې لیکل شوي دي هغوی ټول به د خدای له خوا تعلیم حاصل کړي. هر څوک چې د پلار خبرو ته غوږ ونیسي او د هغه څخه یې زده کړي هغه ما ته راځي. هیڅ چا پلار نه دی لیدلی پرته د هغه چا نه چې د خدای له خوا راغلی دی، یوازې هغه خدای لیدلی دی. په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې څوک چې په ما باندې ایمان راوړي هغه د تلپاتې ژوندون خاوند دی. زه هغه ډوډۍ یم چې ژوندون ورکوي. سره له دې چې ستاسو نیکونو په دښته کې من وخوړ خو هغوی مړه شول، خو کومه ډوډۍ چې د اسمان څخه رانازلیږي هغه داسې ډوډۍ ده چې هر څوک هغه وخوري نو هېڅکله به نه مړ کیږي. زه د ژوندون هغه ډوډۍ یم چې د اسمان څخه رانازل شوې ده. هر څوک چې دا ډوډۍ وخوري نو هغه به تل تر تله ژوندی وي. کومه ډوډۍ چې زه به یې ورکوم هغه زما خپل بدن دی چې زه یې د نړۍ د ژوندون په خاطر ورکوم.